پښتوی وایم منتها هغوی دم د منګه خوایلی دا شعر د افغانستان لپاره دی بله د افغانستان لپاره ده د شعر عنوان ده ګلو لخته ګلو لخته ګلو لخته نور یوه پیغله ده چې د هغه احساس څه کومه څرګندومه مراوی شوی گلو لخت سه خزان به نوبهار به هر پانه لیکل شوی درد و غم هزار هیره شوی گلو لخت دی حغزو په چدخت په گردنو دی باروتو خړه پړه گل رخسار په سلګونو گلو لخت مراوی شوی دی وطن کې نه باران دی محبت پری نه خواخوگی شوملیار رنگ بنگ ناوکی و خپل مینې په ډولۍ کې رنگ بنگ ناوکی و خپل مینې په ډولۍ کې ناببره رقیبانو تلوارونه پرې گذار د عمرونو امیدونه په یو رب ترېنه تورتم چې د عمرونو امیدونه په یو رد ترېنه تورتم چې خپل جانان د منصور په شا نیولې سر په دار ویرېدلې ریږدېدلې له هیبته څه حالت وی چې جنون غېږې ته ولوېد هم عقل هم اختیار عدالت په ویره راغی له دارنګ مسلمانی نه چې بې عدله قضاوت کړي هم قاضي هم حکمدار له قضا نه څه ګیله ده هر څه وینو ځانه وینو له قضا نه څه ګیله ده هر څه وینو ځانه وینو خپلم ځانه خپلم وینه خو اختیار د اغیار له قضا نه څه ګیله ده هر څه وینو ځانه وینو خپلم ځانه خپلم وینه خو اختیار د اغیار د مظلوم د زړه له هوره څوک خبر نه دي عایشې د مظلوم د زړه له اوره څوک خبر نه دي عایشې ځمکه هلته وایي سوځي چې بلیږي پرې انگار چون در شعر خود آقا ما با یو پخته تاسو ته کول چې ډېر مناسبت وي ته د زموږ ځوانانو نسل ته دوی ته څه پیغام لرې یا څه داسې یو دغه لري چې دوی موږ څنګه کولی شو چې د افغانستان لپاره بېرته دوی توجه کړو دوی لپاره څه پروګرام جوړ کړو دوی څه پیغام لري څنګه باید دوی تشویق کړی شي که موږ ته دې موضوع خبره وکړي دلته خو تاسې د ځوانانو په باره وغږېدلی یاست خو ځوانان یو قسم ځوانان دي چې دننه په افغانستان کې یو نور ځوانان دي چې بهر له افغانستانه دي چې دوی د موږ توجه دواړو خواته ده خو دا افغانان ځوانان چې بهر له افغانستانه دي دوی د خپل موره اکثرا د دوی د مورنۍ ژبې زده نه دي زه یو پیشنهاد لرم زه نه پوهېږم چې که خطاب صاحب د ما آواز اوري نو دغه د پښتو لوست زده کړي